رابس زموږ بل نوجوان جید علي میدین مقرر مولانا عبدالرحمن سمیم صاحب مولوي صاحب څه به موږ دا پوښتنه وکړو د دا مقامي کمیټۍ په باره کې بعضې خلک چې هغه اعتراض هم کوي خو داسې معلومه ده چې د دېرش کالو څخه دا جید علما کرام سره راټولیږي آیا دونې ګرد دونې علما کرام پر یو غلط کار د یو ګمراهۍ پر کار سره یو ځای کیدای شي په شرعي نقطه نګاه د دې مقامي کمیټۍ په باره کې موږ ته یو څه ووایه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. اول خو چکزی صاحب د ټولو څه د مخه زموږ د امت بدبختي او بدنصیبي دغه ده چې د دنیا هر هغه چاته ځان حواله کړی دی چې دی ضرورت لري ډاکټر ته مکمل ځان حواله کړی دی چې هغه څه وایي دی لبیک وایي در دې چې یو روزانه یو خټ والا څنګه خټ کې څوک نسی ورته وایي چې دا دې ولې دی وکړ بدنصیبي دا ده که ځان یې نه دی حواله کړی علماو ته نه دی حواله کړی دا اعتراضونه د علما د خوا څخه نه راځي دا د خلکو سره راځي چې دا ستا سره په فیسبوک ناست یا د بل چا سره ناست یا د بل چا سره ناست په بازار کې که څوک دغه کمیټې مخالفت کوي روژه خوري هغه به یې لیړۍ والا یا دوکان والا یا موټر والا او که یو چا اختر جوړ کړي هغه به هم دغه خلک وي څوک به نه وویني چې یو مولوي دا جوړ کړی نو د دې ټوله غټه وجه دغه ده چې زموږ د امت هغه خلک چې کوم د علماو سره به په هر څه کې مشوره کولی الله فرمایلي چې دې پوښتنه ځین کوئ دوی خپله مفتیان جوړ سوي دي خپله مسایل ښیي او خپلې فیصلې کوي پلانې داسې وکړه پلانې داسې وکړه نه به د چا سره ثبوت وي نه به د چا سره دلیل وي دغه هلال کمیټۍ دا نه اوس فرزند ارجمند حافظ محمد یوسف صاحب جوړه کړې ده نه دا نورو علماو دا د هغه زمانې څخه دا کم وخت چې زموږ ستاسې شیخ المشایخ حضرت علامه شهید رحمه الله په کومو دلایلو چې دا کمیټۍ هغو روانه کړې وله چې په هغه وخت کې یو عالم نسو کولی چې پر شیخ صاحب اعتراض وکړي یا د هغه کمیټۍ په مخالفت کې راسي نو علامه شهید رحمه الله چې پر ټوله دنیا یې نظر و د ټولو دنیا سفرونه هم د دغه په باره کې کړي وله نو چې هغه د یو شي بنیاد ایښی دی په دې ځای کې اوس هغه کسان علما هم ناست دي چې په هغه وخت کې د علامه شیخ شهید رحمه الله داسې بازو و د هغه سره به پر څنګ ناست وله نو څنګه چې هغه وخت کې د اعتراض حق چاته نه جوړېدی اوس هم چاته د اعتراض حق نشته چې وایي کړي که کوم خلکو دی نه دی چې دا یو اجتهادي مسله ده د هغه وخت سره روانه ده دی نه دی چې اوس یو نوی اجتهاد پیدا سو یا یو نوې خبره وسوله یو نوی څه دغه راغلی نو اعتراض پیدا سو د هغه وخت چې کتابو څه لیکلي دي اوس هم هغه لیکلي دي نو زه دې ټولو خلکو ته وایم چې کومه علما کرام زموږ تاسې سرمایه دغه ده موږ ته حلال و حرام دا علما راښیي موږ ته نکاح دا علما راتړي موږ ته د طلاق مسایل دا علما راخلاصوي نو چې په هره مسله کې زه پر دې اعتماد کومه نو آیا یو عالم دا څنګه کولی شي چې د دا ټوله امت مسلمه د روژې وبا په خپله غاړه کې یعنې چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دې روژې یوه روژه وخوري چې ټوله عمر روژې ونیسي د دې برابر نشي کېدلی نو حافظ محمد یوسف صاحب یا شیخ الحدیث مولوي محمد لاجور صاحب یا مولوي شیخ مولوي عبدالسلام صاحب دا څنګه کولی شي چې روژې نورې خوري او سزا به یې دی پر ځان وړي نو د دې څه دا معلومیږي چې د ځانه مفتیان مه جوړوئ د ځانه اسې بزرګان مه جوړوئ نه بزرګان یاست نه مفتیان یاست نه مولیان یاست اسې بس دغه خوند درکوي چې د خلکو روژه یې تا سګرېټ لګولی اسې دغه خوند درکوي چې د باډر د بولدک د خلکو روژه یې تا شلومبې ور اخیستي د هر ځای ته موږ ته دا امر دی چې موږ احترام وکړو دا یوه خبره زه د چمن والا ته هم کوم کېدی شي دی یې واوري چې سبا به د باډر او د بولدک والا روژه یې دی د دې خوا شلومبې او شام ور اخیستي ما ته هم چا دا وویل زموږ څه چپه کول یې ما چې پر دا سر یې در چپه کوه چې د هغو روژه ده ته باید احترام یې وکړې قدر یې وکړې کم سے کم به دا ورځ ګسه ځمه چې دونې برداشت نشي کول یا چې زی دلې ناشته وکړه چای وکړه ولاړ سه هلته د روژې د احترام د قدر د وجې څخه پر تا امساک لازمه دی چې در ماښامه ته په باډر یا په بولده کې خوراک ونه کړي دلې په چمن کې کښېنه او نن هم زما سره ځینې کسانو دا پوښتنه وکړه چې موږ په چمن کې یو اختر مې په بولده کې دی یا بل ځای دی نو اجاپي صاحب هم دا وویل شیخ صاحب دا هم ویله پر تا د علاقې اتباع لازمه ده که دلته د خلکو روژه ونیسه که نه ومینس بیا هلته چې ورلې که د هغو اختر ووایې که نه اختر ومه یې کوه
زما خو دا په ذهن کې راځي الله د عمل توفیق په راکړي جل جلاله اذان شروع باندې اذان صرف دا یوه خبره که په یوه منټ کې دغه لږ چکه یا د پتې یا دا شی چې کوي دا علاج یې نه دي څنګه دي د چکه او ټولمنټو والا ته ما تفصیلي بیانونه کړي دي پر میډیا ستا پر ایډیا نوم ستا پر پیجو هم ستا پر راډیو به هم راسي دا خلک چې کوم خلک د دې ذمهواره دي چې یا ټولمنټونه راباسي یا چکې کې دا چې ټوله د الله څخه وبېرېږي دا د عباداتو د سیزن میاشته ده نه د لهو لعب د کیلو د پتو د چکو د بوډو میاشت یا د شپې خوب کوئ د ورځې تلاوت کوئ یا کم څه کم د ورځې هم خوب کوه د شپې هم خوب کوه دا منکرات خو مه کوه دا ګناه خو مه کوه پر دې به نور هم تفصیلي بیانونه انشاءالله په راډیو کې هم نشر کېږي تاسې به یې هم نشروئ پر دې به باندې بعد کې خبره وکړو ډېره مننه کور ودان